أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سورة فاتحة و آيات نبي او یو رکوع ده. لومبني درې آیاتونو کې د الله حمد و ثنا ده او اخیری درې آیاتونو کې د انسان د طرفنا د دعا او د درخواست مضمون دی او دا درخواست چل الله پاک په خپل مهرباني باندې انسان ته خولې دی. منځ کې یو آیات مشترک دی، صحیح سره حمد و ثنا ده او صحیح سره د دعا ده. ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی منز زما او زما د بنده تر منځه په دوو حصو کې تقسیم شوی دی. نیم زما د پاره او نیم زما د بنده د پاره دی. مونږ نه مراد سورۃ فاتحه ده او زما بنده چې سغواړي اب وته ورکړي شي. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمای چې کله بنده وایي چې الحمدلله رب العالمین نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما حمد وایي. او چې کله بنده وایي چې الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي زما بنده زما تعریف او ثنا بیان کړه. چې کله بنده وایي مالک یوم الدین نو الله پاک فرمایي زما بنده زما بزرگی بیان کړه. چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله پاک فرمایي دا آیات زما او زما د بنده ترمنځه مشترک دی. ځکه په دې کې یو اړخ د الله پاک حمد و ثنا ده او دویم اړخ د بنده دعا او درخواست. دې سره دا هم الله پاک وفرمایي چې زما بنده ته به هغه څیز ملاویږي چې کوم یې غوښتی دی. بیا چې کله بنده وی اهدنا الصراط والمستقیم تر اخره پورې الله فرمایي دا ټول زما د بنده لپاره دي او ده ته به هغه څه ملاویږي چې دی یې غواړي. الحمدلله د دې معنا دا ده چې ټول تعریفونه الله لره دي. په دې دنیا کې کم ځای کې چې د کم څیز تعریف کېږي ښه صفتونه بیانېږي حقیقت کې دغه تعریفونه د الله دي. زرګونه لکونه دلکش نظارې دي
دلکش زړه راښکونکی هر وخت یې ځان ته راکاږي او دغه دلکش نظارې انسان په دې مجبورۍ چې انسان دې د دې تعریف وکړي صفتونه دې بیان کړي نو د دې بې شمېره څیزونو تعریفونه کیږي او موږ وایي الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي نو دې مخلوق له خو هم تعریفونه کیږي نو کله فکر وکړي شي حقیقت کې د دې ټول مخلوق چې څومره تعریفونه کیږي دا د الله تعریفونه دي مثال په طور باندې یو ښکلی بلډینګ دی یو مکان دی نو دا مکان په خپله خو جوړ شوی نه دی د دې څوک ماهرینو هغوی نقشې جوړې کړلې او بیا په هغه نقشه باندې کار وکړو اوس دغه ماهرین چې موجود وي او یو ناشنا سړی راشي او د دغه مکان د دغه بلډینګ هغه حسن وویني او بیا تعریفونه شروع کړي چې دا ډېر ښکلی مکان دی او ډېر ښکلی بلډینګ دی هغه جوړونکي چې ناست نه په زړه کې خوشحالېږي دا ترکاڼ ښکلی فرنیچر جوړ کړي او دا ترکاڼ موجود وي او دغه وخت کې یو سړی هغه فرنیچر ته ګوري ډېر ښکلی ورته ښکاره شو نو د هغې فرنیچر صفتونه شروع کړي چې دا ډېر اعلی دی نو دا د دې فرنیچر تعریف نه دی دا د دې جوړونکي تعریف دی د دې مکان تعریف نه دی د هغې د جوړونکي تعریف دی نو په دې ټوله دنیا کې چې کم کم څیزونه د تعریف قابل دي دغه تعریف حقیقت کې د الله دی د دې کاریګرو په ذهن کې دا نقشه چا اچولې ده دا الله نو دا ټول تعریفونه دا خالق د الله دی الله د دې ټولو خالق دی نو دا ټول تعریفونه د الله دي نو چې تمام تعریفونه د دې لایق الله دی د حمد و ثنا لایق الله دی نو د عبادت لایق هم د قضات دی بل څوک نه نو دینه معلومیږي چې الحمدلله اگر چې د حمد و ثنا لپاره راوړی شوی دی خو ضمناً په دې کې معجزانه انداز کې د مخلوق پرسته بنیاد او جرړه ایستی شي په دې کې د توحید تعلیم ورکېږي الحمدلله ټول حمد و ثنا الله لره دی دین پس رب العالمین دی ړومبنۍ جملې نه پس د الله ړومبنۍ صفت رب العالمین لفظ د رب تربیت او پرورش کولو والا تربیت کولو والا پالنے والا اوس دا تربیت څه ته وایي د یو څیز د تمامو مصلحتونو رعایت او لحاظ ساتلو سره سره درجه په درجه حد کمال ته رسولو والا ذات رب دی د یو مخلوق د تمامو مصلحتونو لحاظ ساتلی شي درجه په درجه اړوندې کېږي او حد کمال ته رسولی شي دا رسول څوک کوي دغه ذات رب الله نو رب لفظ بغیر د اضافت نه چې راشي نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق جایز نه دی ځکه مخلوق په خپله تربیت ته محتاج دی نو د بل چا به څه تربیت وکړي اوس د دې لفظ د رب
دې سره که بل لفظ یو ځای شي لکه رب المال رب الدار نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق بیا روا دی رب المال د مال مالک رب الدار د کور مالک او العالمین د عالم جمع ده نو د الله د ذات نه غیر چې څومره شیزونه دي دې ټولو ته عالم وایي هر شی چې وي خو چې د الله نه غیر دی بس دا ټول عالم دی او عالم ته عالم ځکه وایي چې دا یو علامه ده په وجود د خالق باندې عالم علامه ده یو نشانی ده پس په وجود د خالق الله موجود دی نو دا عالمین جمع لفظ دی ده که راغلی دی وی د دې انواع او اقسام ډیر زیات دي نو ځکه جمع راوړی دی کنی رب العالم باندې انکار به شوی او رب العالمین ځکه وی چې د عالم قسمونه ډیر زیات دي نو رب العالمین دا مطلب شو چې د کائنات کې د دې مخلوقاتو څومره قسمونه دي د هغې ټولو قسمونو مخلوقاتو تربیت او پرورش کولو والا ذات الله من ته چې په نظر دا څومره څیزونه راځي دا نور سپومې ستوري باد و باران او په دې ځمکه لکونه قسمه مخلوقات ښکاري دا ټول یو عالم دی دا ټول یو عالم او داسې په زرګونو په لکونو نور عالمونه هم شته موږ نه دي لیدلی خو نور هم عالمونه شته یو نه ختمېدونکې سلسله ده ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی فرمائی وی سلویخ زر عالمون دا سے نورم شتا دا دنیا دا مشرق نه تر مغربا دا یو عالم او دا دین علاوه سلویخ زر عالمون وی نورم شتا او بعض عالمان وی اتیا زر عالمون نور دی په دې ځمکه باندې څه اندازې پورې هوا ده د هوا نه بره بیا خلا ده خالي ځای دی هلته هوا هم نشته انساني مزاج هوا سره مناسب دی چې کوم ځای کې هوا وي انسان به پکې اوسیږي او چې هوا نه وي نه هلته انسان نشي اوسېدی نو اوس که څوک دا شبه کوي چې په خلا کې د انسانی مزاج مناسب هوا نشته نو هغه ځای کې انسان یا بل حیوان څنګه به جمدې پاتې شي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه جواب کوي وی دا ضروری نه ده چې د دې عالم نه بهر خلا کې چې نور عالمونه اوسیږي د هغوی مزاج د زموږ د دې عالم په شانتې وي ان هغوی د په هوا کې وخت تېروي نور مخلوق د هغوی مزاج به د هوا نه مخالف وي مزاجونه او طبیعتونه به بدلي خطه کې ته وخت تېرولی شي نه چې یو انسان څوک راولي او د سیند په غاړه د خټه کې سملوي د پاسه پې خټې واچوي او پټې کړي او 3 میاشتې پسې وګورې نو جمدې وي خټه کې ډوب نه مړ به شي د ده مزاج داسې نه دی خو دا چندخه
په نومبر دسمبر او جنوري کې چا لیدلې ده د 3 میاشتې کې چندخه چېرته په نظر نه راځي دا چېرته تللې ده وایي دا چندخه د دې سیند او د ولو د لښتو په غاړه چې کوم لښه ده نو په دغه ځای کې په دې خټو کې دننه دا چندخې پټې پرتې دي که چېرته زمیندار لښتي پاکوي او چاري اړمه کړي نو چندخه ترې ودانګي اوس په دې خټو کې دننه دا چندخه چې پرته ده د دې په دې سرمن کې الله مشین لګولی دی یو مشین یې دا لګولی دی چې د دې ځمکې د دې خاورې او د دې اوبو د یخوالي نه د دې په سرمن کې مشین لګېدلی دی هغه ته اوبه اخلي او هغه ته خوراک اخلي د چندخې بدن ته رسوي چندخه روغه پرته ده په دې سرمن کې دویم مشین لګولی دی چې د دې یخوالي نه هغه هوا جوړوي او د دې چندخې پړپوس ته یې رسوي ساه پې اخلي نو 3 میاشتې دا په خټو کې پټه پرته ده د دې خټې او د لوندوالي نه خوراک هم اخلي سام اخلي دا څوک ورکوي دا مزاج ولا الله پیدا کړی دی انسان خو دغه ځای کې اوسېدی نشي نو د دې هوا نه بهر په خلا کې یا د خلا نه برابره چې کوم مخلوق الله پیدا کړی دی الله ولا مزاج داسې پیدا کړي چې هغه ځای کې به ډېر خوشحالي نو دا دې څوک نه وایي چې په هغه ځای کې هوا نشته نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه تقریبا سره پاسه 800 کاله مخکې دا خبرې کړي دي چې هغه وخت کې دا جدید آلات نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه فلسفي دا منطقونه او فلسفه وغیرہ په دې علم کې ډېر لوی مهارت یې لرو او تصوف طرف ته لا نور راغلی په دغه زمانه کې یو بزرګو نجم الدین بابا یو لوی ولی الله نو فخر الدین بابا رازی اراده وکړه چې زه ورځم او د ده سره ملاقات کوم او په دې تصوف کې ته څه حصه اخلم د نوم نه د یو بل خبرو خو یو بل ته مخامخ شوي نو نو فخر الدین رازی د نجم الدین بابا جماعت ته راغی او داسې ځانې ملنګ غوندې کړی دی نه ښیي ورته ځان ناشنا ملنګ دی او نجم الدین بابا له ډېر مریدان زیو راځي دغه وخت کې چا څه سوالونه راولېږل نجم الدین بابا له وی د دې سوالونو جواب راله راکړه نجم الدین بابا هغه سوالونه وکتل نو وی دا سوالونه ډېر پیچیده دي او د دې ماهر زما په ذهن کې فخر الدین رازی دی نو یو خادم ته ویل یو شیخ ته چې ته دا کاغذ واله او فخر الدین رازی له یو څه ورته چې د دې جوابونه وکړه اوس فخر الدین رازی خو په جومات کې خړ پړ اوړي راوړي ځان نه ښیي نوم یې خپل واورېد چې ما پسې خو سړی روان شو ناګانه جومات ته ووته او خادم له ورغی شیخ له وی بابا جی خو تا لیږي تا سره دې کاغذ کې څه دي وی دا فخر الدین رازی له دا خط وړم او تی ته ما له را چې زه وګورم زه مړه وی ملنګه ته په څه پوهېږې دا ډېر پیچیده سوالونه دي او فخر الدین رازی به پې پوهېږي هغه له وړم وی ته ما ته وښیه که پوهېږم خو پوهېږم او که نه پوهېږم نو ته خو هسې فخر الدین له روانې خادم کاغذ ورکړ فخر الدین رازی وکته او داسې ورته وایي چې د دې لومبني سوال دا جواب دی او که تا نه هېرېږي ورکه په پنسل یې درته کچه لیکمه نو داسې کچه کچه په پنسل یې د یو سوال جواب د ټولو وی ته ورشه باباجي ته وښیه که خوښ یې شو ښه ده که نه زه بیا فخر الدین له لاړ شه خادم زر واپس شو نجم الدین بابا ته وی ته دا جوابونه وګوره هغه چې جوابونه وکتل وی دا خو بغیر د فخر الدین نه بل څوک نه کوي چا ته کوي وی دی جومات کې یو ملنګ دی ویری والا ملنګ یې راوسي یا لکه فخر الدین دا ځان دی ولې پټ کړی دی ته خو فخر الدین یې څه عذر معذرت یې وکړ او د هغې نه پس بیا بیعت وکړ وی صاحبه دې له راغلی یم چې
تا سره د تصوف کومه حصه ده نو ماله پکې برخه را هغه ورته وی اول دا فلسفه او دا منطقونه دا درنه لر کوم نو بیا به بیعت کې توجه یې ورته وکړه چې توجه وشوي دومره بوج په هغه راغی لکه د پاسه چې په غرب کې ایښودی شو وی چغې کړه چې په ما خو ډېر بوج راغی وی لږ صبر وکوي دا منطقونه دا فلسفې ده نو وی حضرت دا خو مې په ډېره خوارۍ زده کړي دا نو بس وی نه چې دا د نو باسم نو بیا به ښه شي هغې نه پسې ورته بیا بیعت وکړو او د ولایت او د بزرګۍ یو حصه وله الله ورکړه فخر الدین رازی خپل علاقې ته تلو زنکدن غوندې حالت چې کله راشي سختی راشي نو دا شیطان دغه وخت کې را منډه کړي دی خپل چالاکي شروع کړي سړی په آخر کې خطا کوي فخر الدین رازی سره شیطان خبرې اترې شروع کړي خدایان سوري دلایل شروع شو او شیطان چې دی نو یو دلیل برت کو دی کې دا نقصان دی او دی کې دا نقصان دی قریب وا چې فخر الدین رازی خطا کی وی دغه وخت کې الله پاک نجم الدین بابا ته په کشف اخول چې مورید یې درله راګیر کړی دی دې نه د آواز وکړ وی فخر الدین د ابلیس ته ووایه چې زه بې دلیله خدای یو منم وی دا آواز هغه ته الله ورسو چې آواز ورسېد هغه وی شیطان ته وی چې الله یو منم او بې دلیله یو منم وی شیطان چل که های د بې دلیله به څه دلیل د الله پر رحم باندې بچ کېدل کېږي شیطان فخر الدین رازی خطا کو خو الله ته بچ کو وی په دلیلونو کار نه کېږي ای گرب استدلال کاری دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی که په دلیلونو د دین باندې کار کېدلې نو فخر الدین رازی به د دین رازدارو خدا الله پر رحم باندې بچ شو نو دا خبرې پخوانه 800 کاله مخکې فخر الدین رازی وی چې داسې عالمونه شته دی چې زما او ستا په نظر کې نه راځي اوس وخت کې جدید آلات پیدا شو او پلکونه میله د دې ځمکې نه ډېر لرې انسان لاړ شي او هغه ځای کې چې ګوري نو بیا هم اسمان دومره لرې ښکاري لکه د ځمکې نه چې موږ ته لرې ښکاري موږ وایو چې بس یو 100 ګزه بره لاړ شي نو اسمان به نږدې وي لاس به هم ورپورې ولګېږي خو لکونه میله لرې چې په راکټونو کې بره وخېږي هغه ځای کې بیا ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې دی نو د خلا مقدار نه دی معلوم چې دا څومره زیاته ده او په دې کې څومره مخلوقات دي الله ته علم دی هغه ذات ته علم دی چې چا پیدا کړي دي اوس د دې تمامو مخلوقاتو پرورش کول دا څوک کوي رب العالمین یې کوي نو رب العالمین ته چې وی الحمدلله نو دا تا یو دعوه وکړله چې ټول حمد و ثنا الله لري نو دې دپاره دلیل پکار دی وی دلیل یې دا دی چې دغه الله رب العالمین دی د دې تمام کائنات پرورش کوي تربیت کوي ذمہ دار دی نو ځکه د حمد و ثنا لایق دی د عبادت لایق دی الرحمن الرحیم د دې الله نور صفتونه داري چې رحمان او رحیم دی او دا دواړه صيغې د مبالغې دي په دې کې د الله پاک د رحمت هغه فراخه او ډیروالی طرف ته اشاره ده چې الله ډیر ډیر زیات رحم والا دی او دا تمام کائنات او مخلوقات د دې پرورش کول د دې تربیت کول ازروی رحم و کرم ذمہواری په خپل پزان اچولې ده کني په الله څوک ذمہواری نشي اچولې الله د چانه مجبور نه دی نو دا ټول کارونه دا د الله د رحم تقاضا ده مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی روز جزا روز قیامت مالک یوم الدین دین معنی جزا نو مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا مالک دروازه د بدلې دی پس باندې با مالک وی ملکیت پسو
نو ذکر یې نه دی کړی نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو څیز مالک الله بل څوک مالک نه دی او په دنیا کې بنده ته د مالک نسبت کیږي نو حقیقت کې مالک الله دی او په دنیا کې مجازن د انسان ته نسبت کیږي چې دی مالک دی پخوانی بزرگان مشران دی چې به کتاب واغشت نو په کتاب د پاسه به چې لیکل کول وی به در حقیقت مالک هر شی خداست این امانت چند روز نزد ماست پخوا فارسی ډیره وه د فارسی رواجو یو بل ته که چا خط لیکه نو فارسی کې به یې لیکو لکه اوس چې تاسو اردو یا انګریزي ډیره لیکئ نو در حقیقت مالک هر شی خداست حقیقت کې د هر یو شی مالک الله او په دنیا کې که چاته نسبت کیږي دا کور د فلانی دی نو دا خو مجازن د فلانی دی حقیقتا د الله مال د فلانی دی نو حقیقتا د الله مجازن د فلانی دی مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی نو دنیا دار العمل دی دا د ډیوټۍ یو ځای دی او د تنخواه وصولولو ځای نه دی دې دنیا کې به ډیوټي کې تنخواه بدلته نه غواړي نو که په دنیا کې څوک په عیش او په عشرت کې ویني په مال او په دولت کې ویني نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا بنده د الله په در مقبول دی دی د الله ډېر خوښ دی یا یو انسان په تکلیف کې ویني د دې دا مطلب نه دی چې دا د خدای ناخوښه دی مثال په طور باندې یو سړی په دنیا کې په یو ډیوټۍ مقرر دی او سخته ګرمي هم کېږي په اوړي کې او په ژمي کې ګړګوز هم کوي او د خپله ډیوټي کوي یو عقلمن هم دته مصیبت زده نه وي او که هر یو خیرخوا دله راشي او دته وایي چې دا کار پرېږده دا خو ډېر سخت دی نو دی به خیرخوا ونه ګڼي دشمن به وګڼي په خوارو زارو مې ځان له نوکري کتله دی نه مې وباسي د تکلیف کې ولې خوشحاله دی او د خیرخوا نه ولې خفه کېږي چې د کاره مې مه وباسه میاش پس د تنخواه په تمه دی نو په دې دنیا کې دی دا سختی او تکلیفونه برداشت کوي میاش پس به تنخواه ورکوي نو دغه وجه ده چې په دنیا کې پیغمبرانو د پیغمبرانو نه وروستو اولیاء کرام درجه په درجه په ډېرو سختو تکلیفونو کې مبتلا وي خو ډېر مطمئن وي په آخرت کې د تنخواه او د اجر او د ثواب په تمه دي نو د دنیا عیش او عشرت د حق او د صداقت علامه نه ده د دنیا غمونه مصیبتونه د خدای د ناخوښتیا علامه نه ده مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی را عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو یو طرف ته حمد و ثنا او بل طرف ته د دعا درخواست نعبدو من عبادت کو عبادت د چا د انتهایی تعظیم او محبت په وجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری کول دې ته عبادت وایي د چا د انتهایی تعظیم او د محبت د وجې د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری ښکاره کول عبادت دی نعبدک من تعالی عبادت کو نعبدک نو دې کې نعبدک تعالی عبادت کو
نو دا کا دا تیرا مخ کې که نعبدو دې ته رستو کو بیا یوازې کا نه جوړېده نو ایاکا نو دا مخ کې کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کېږي چې ګورې د بل چا نه خاص اوم ستا عبادت کو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو بلکې هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو عبادت به د الله کو و ایاک نستعین دې دې کې هم دقه مخکې والې رستو والې خاص اوم ستا نه به امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو انسان باندې درې حالات راځي یو ماضی یو حال یو مستقبل ماضی تیرا شوی زمانہ حال موجوده زمانہ مستقبل راتلن کی زمانہ الحمد لله رب العالمين او الرحمن الرحیم دیکھ انسان له تنبیه ورکیږي چې دې په ماضی کې او په حال کې صرف الله ته محتاج په ماضی کې دې نشو دا انسان پیدا نو نشو نو دا تمام کائنات نا بہترین شکل صورت کے اللہ پیدا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان نو پیدائش نمک کی نیش نو چې پیدا کوي نو ډېر ښکلی شکل کې پیدا کړ دا تمام مخلوق نه ښکلی شکل یې ولا ورکړ دغه ځای کې ته چاته محتاج وي پیدائش نه مخکې الله ته محتاج وي که الله د بیزوګي په شکل پیدا کړی وي نو تاسو کولی شو مور پلار دې څه کولی شو انسانا خدای انسان پیدا کړلی فی احسن تقویم پیدا کړلی ټول کائنات د تپسخیږي چې دا څومره ښکلی مخلوق دی که الله بل زناور پیدا کولی چا څه ویلی شو چې داسې نه او په حال کې موجوده وخت کې بیا الله ته محتاج الله ستا د پرورش انتظام کړی دی ستا د تربیت سلسله جاری ساتلی ده نو په ماضی کې الله ته محتاج نو په حال کې الله ته محتاج نو مالک یوم الدین کې وایي چې مستقبل کې الله ته محتاج که مستقبل کې د قیامت پر ورځ د الله تعاون او امداد د سره ني د الله رحم شامل حال نشي نو ځې بچه ته جهنم ته به ورسېږي الله دې جهنم نه وساتي نو په دریو واړو حالاتو کې چې الله ته محتاج نو عقل دا تقاضا کوي چې بس د دقه ذات عبادت کوه عبادت د انتهایی تعظیم او محبت سره انتهایی عاجزی او تذلل نو بل څوک د دې لایق نشتا نو ځکه انسان وی ایاک نعبدو چې دا ټول کارونه راله ته پوره کې نو بس هم خاص تعالی عبادت کو حاجت روا تی نو دا عبادت لایق تی و ایاک نستعین او چې د امداد ضرورت پیښ شي نو بل چا نه تا نه به غواړم خاص تعالی خاص تانه امداد غواړو عبادات قسمونه دي منځ یو عبادت دی زکات بل عبادت دی روجا دریم عبادت دی حج سلورم او تلاوت قرآن پنځه په هر حال باندې ذکر کول دا شپږم عبادت دی او حلال رزق ګټل دا اوم عبادت دی
او د ګوانډي او د مرګري حق ادا کول دا اتم نمبر عبادت دی او خلکو ته د نیک کار حکم کول او د بدۍ نه منې کول دا نهم نمبر عبادت شو او د پیغمبر علیه السلام د سنتو اتباع دا لسم نمبر عبادت شو نو په دې یو عبادت کې بم د الله سره هیڅ څوک نشي کوي نه به د چا محبت د الله برابر وي نه به د چا نه یره د الله برابر وي نه به د چا نه امید د الله برابر وي او نه په چا باندې بروسه د الله برابر نه د چا طاعت او خدمت د الله برابر نه د چا نظر و نیاز او منښته د الله برابر او نه چاته د الله عمر عاجزي او تذلل ښکاره کول نو آخري 3 آیاتونو کې د انسان د دعا او د درخواست مضمون دی الله وتقولی دی چې بندا ما ته داسې ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا درخواست په دنیا کې یو افسر ته د کار پیښ شو او د چا په خولې دی ورته وایي چې یاره زما دا فلانې کار دی افسر ته ویلي افسر وی ما ته درخواست ولیکه او هغه راته چلم وکړي چې ما ته داسې داسې ولیکه ته ما ته دا درخواست بیا دفتر ته راورسوه د دې خبرو څه مطلب دا افسر د لکار کوي ځکه په خپله راته چلو خو ما ته داسې درخواست ولیکه او چې نه منظوري نو شل باندې ورته وکړي پوسټونه نشته بین لګېدلی دی چې دی راته وایي پوسټونه نشته او بین لګېدلی او خالي پوسټ او خالي ځای وګوره پوه شه کار دله نه کوي او چې وایي ما ته داسې داسې مضمون ولیکه په دې طریقه ما ته درخواست امید دې کار دې کېږي نو الله چې په صورت فاتحه کې بنده تا ته چلو خو چې بنده ما ته داسې درخواست وکړه اول وایي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا د هغې نه پس راته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم دا چل چې درته الله وښو کار دې کېږي درخواست دې منظورېږي درخواست دې اولېږه او منظوري ورپسې په صورت بقره کې راله دا ټول قرآن ستا په درخواست باندې مشتمل دی تا چې څه غوښتل بنده همې دې قرآن کې در اولېږل اوس ته په دې باندې عمل کوه دنیا به دې مخي آخرت به دې مخي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين ټول حمد و ثنا او تعریفونه خاص الله پاک لره دي رب العالمین چې پالون کې او پرورش کوون کې د تمام مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم بے حد مهربان او نهایت رحم والا دی
مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی را عبادت کو او خاص امستانا مدد غواړو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو و ایاک نستعین او خاص امستانا مدد غواړو سوال دې ده کې دا دی چې دا امداد غوښتل دا د عمل او د عبادت نه وړاندې پکار دی د عبادت نه مخکې امداد غوښتل پکار دی نو ایاک نستعین اول پکار دی او ایاک نعبد رستو پکار دی نو دې دې کې ترتیب الټا شو ایاک نعبد مخکې راغی دا ولی نو د دې سوال جواب دا دی چې استعانت یعنی د الله نه امداد غوښتل دا هم یو قسم عبادت دی دا د الله نه امداد غوښتل دام عبادت دی نو ایاک نعبدو کې اجمال لے او پا ایاک نستعین گویا کے تفصیل شروع شو او اجمال مقدم وی پا تفصیل باندې او دویم وجہ دادا چې کله بندا پا عبادت کی شروع کی نو د دغه عبادت د پورا کولو د پاره د الله د امداد ضرورت دی نو دا بندا د اتمام د عبادت د پاره د الله نه سوال کوي چې ایاک نستعین امداد در نغواړم چې دا کوم عبادت می شروع کړی دا خدای سر ته ورسوه او درېمه وجه دا ده چې بنده کله ایاک نعبدو اقرار وکړو نو دې اقرار سره کله کله د دې بنده په دې دل و دماغ کې داسې د غرور او د نشې خیال راشي زم یو کس داسې یم زم عبادت کومه نو دا لویو تکبر چې پکې راځي نو د دې خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي د ایاک نعبدو نه رستو چې ایاک نستعین خدای امداد تا نه غواړم دې بنده سره خطره پیښه شوله نو د دغې خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي چې یا الله زما عبادت کول زما کمال نه دی بلکې ځکه عبادت کوم نو دا ستا په امداد سره کوم که ستا تعاون او امداد ورسره شامل حال نشي نو زه څه شی یم چې زه به ستا عبادت وکړم نو دا مرتبه د عبادت ستا په مدد سره ده ستا د امداد د برکته زه عبادت کوم او په ایاک نستعین او رستو عبارت سره بنده د خپل حاجت سوال پیش کوي او د طلب د حاجت نړوان دې سو وسیله او سو ذریعہ پیش کول پکار دي لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة دا حاجت طلب کول نه مخکې وسیله مخکې کول وی دا د قبلېدو دپاره ډېر قریبه ده نو په ایاک نعبدو اقرار سره بنده وسیله پیش کوي د حاجت غوښتلو نه روان دی وسیله مخکې کی دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیارولو کې د مخکې
آیاتونو سره برابروالی او مناسبت هم راځي. مخکې رب العالمین مالک یوم الدین دغه آیات راغلی، نو دلته هم ایاک نستعین د ایاک نعبدو او رستو ذکر کولو سره عبادت په طرز کې یووالی راځي. ایاک نستعین کې د دې خبرې ذکر نه دی شوی چې په کم څیز کې استعانت غواړم، نو په دې نه ذکر کولو کې عموم ته اشاره ده چې خدای په هر کار کې به تا نه امداد غواړم. په یو کار کې زه مستقل نه یم، په یو وخت کې زه مستقل نه یم، زما هر کار هر وخت هر حال کې زه به ستا نه امداد غواړم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا من ته هدایت وکا. دې کې سوال دا دی چې د هدایت دپاره دا سوال من کوو. الله تعلیم را کړی چې داسې ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم. نو عام انسانان عام مؤمنان دا سوال کوي، هر بنده چې مونځ کوي نو اهدنا الصراط المستقیم پکې وایي. نو من خو عام خلق یو، من به وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای من ته نیغه لار وښیه. خو دا سوال خو اولیاء کرام هم کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، او په خپله پیغمبر علیه السلام هم کوي اهدنا الصراط المستقیم. زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه زیات هدایت یافته خو بل څوک نشته. پیغمبران خو د هدایت سرچشمې دي، او دوی ته خو هدایت مخکې نه حاصل دی. نو بیا دا سوال چې ما ته هدایت وکړه، نو هدایت خو ورته مخکې کړی دی. پیغمبر څه دپاره وایي چې اهدنا الصراط المستقیم؟ هدایت خو هغه سره دی او ټولې دنیا ته هغه هدایت ورکوي. د هدایت دپاره خدای را لیږلی دی. نو د دې سوال جواب نه مخکې دا خبره زده که چې د هدایت مختلفې درجې دي. هغه درجې معلومې که. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه لیکي دا هدایت مطلب هغه بیانوي، نو د هغې خلاصه دا ده. وی هدایت یو شخص ته منزل مقصود طرف ته د مهربانۍ سره سره رهنمایي کولو ته هدایت وی. یو بنده ته منزل مقصود طرف ته مهربانۍ سره رهنمایي کولو ته هدایت ویلی شي. یو بنده رهنمایي کول منزل مقصود طرف ته. بیا د دې مختلفې درجې دي. نو یو درجه د هدایت عامه ده چې هغه ټول مخلوق ته ورغلې ده، چې په هغې کې کاڼي بوټي ونې غنې حیوانات دا ټول شامل دي، ټولو ته هدایت شوی دی. الله پاک فرمایي اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. الله هر شی پیدا کړی دی بیا ورته هدایت کړی دی. نو دې کې دا کاڼي بوټي هم راغلل، دوی ته هم هدایت شوی دی. نو د هدایت ادنا درجه دقه ړومبنۍ ده چې تمام مخلوق ته الله هدایت کړی دی. سورة اعلی کې الله فرمایي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الاعلى، د خپل لوی رب پاکی بیان کا. الذي خلق فسوى، هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړل بیا برابر کړل. نو والذي قدر فهدى، سیزونه په اندازه کړل او لارې ورته وښوله. نو دې کې ټول مخلوق ته هدایت یې کړی دی. نو د دې هدایت نتیجه دا ده چې د کائناتو تمام قسمونه
خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې ادا کوي. هر یو شی د الله حمد و ثنا وي دا په دغه عام هدایت باندې. دا یو درجه. دا هدایت دویمه درجه دا ده چې هغه ذوي العقولو ته انسان او پیري ته حاصله ده. او دا قسم هدایت د آسمانی کتابونو او پیغمبرانو په ذریعه باندې هر انسان ته رسېدلې ده. نو چې څوک یې قبوله کي دا درجه د هدایت قبوله کي نو هغه ته مؤمن او مسلم وي، او چې څوک یې رد کي هغې ته کافر وي. او دریمه درجه د هدایت د دې نه زیاته او خاصه ده چې هغه صرف مؤمنانو متقیانو له الله ورکړې ده. او دا هدایت هم د الله د طرف نه بغیر د واسطې انسان ته ورکېږي. او دې درجې د هدایت ته توفیق وي. توفیق یعنی داسې اسباب او حالات پیدا کول چې د قرآنی هدایاتو قبلول او په هغې باندې عمل کول آسان شي او خلاف ورزي ورته ګران او بد ښکاره شي. نو د دې درېمې درجې وسعت او فراخي غیر محدود ده، بے انتها یو وسیع میدان دی. او دا اخیری درجه د انسان د ترقی میدان دی. نو د اعمال صالحه سره سره دې درجه د هدایت کې زیاتی کیږي، دې درجه کې زیاتی کیږي. نو پیغمبر ته خو هدایت حاصل لې هغه وی اهدنا الصراط المستقیم. خدای دا هدایت دا کومه مرتبه چې د مال را کړې ده نو دې کې نورم ترقی راکا. هدایت دې راته کړی دی، دا تمام نیکان بندیان دوی ته الله هدایت کړی دی، خو دوی په دې درجه کې نور ترقی غواړي چې خدای هدایت راته نورم را نورم را نورم را. او د دې هدایت د درجې نه هیڅ یو انسان مستغنی او بے پروا نه دی، دې کې مزید ترقی ملاوي. اهدنا الصراط المستقیم. خدای موږ ته نیغه لار وښیه. د هندوستان عالمان چې ترجمه کوي ناغوی وی همې سیدې راه چلا، په دې نیغه لاره روان اوساته. هسې نه د دې پاټلۍ نه چې ته کوز نه شو بل اړخ ته لاړ نه شو. همې سیدې راه چلا، په دې نیغه لار خو دې راته ښولې ده، خو دې نیغې لارې نه م کوزومه، په دې برابر جاري وساته. او بعض علما وی اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا على صراط المستقیم، په دې نیغه لار باندې ثابت قدم اوساته. ثبتنا خدای موږ صراط مستقیم باندې ثابت او دائم لرا. وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ولاړ دی، نو بل ورته وی ودرېږه زه راځم، یعنې ته خو ولاړ یې خو په دې ولاړه باندې دوام وکړه. ودرېږه زه راځم، نو دی خو مخکې نه ولاړ دی، نو ولاړ ته ودرېدو حکم. عرب وی قم حتى اعود الیک، ودرېږه تر څو کومې پورې؟ تر څو چې زه درته راشم. ودرېږه زه راځم. د دې مطلب په عربی کې ده دم علی ما انت علیه، دا ته چې په کوم حال نو په دې دوام ولرا. اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته د هدایت کړي دي، خو په لار د هدایت راله دوام راکا. او د هدایت یو معنا دا چې په مهربانۍ سره رهنمایي کول. الهدایت دلالة باللطف
لار خودل دی خو په لطف او په مهربانۍ. ولذلك تستعمل في الخير، د دې وجنه لفظ د هدایت دا د خیر په ځای کې استعمالیږي. صراط مستقیم ستوي. صراط المستقیم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم هغه واضح لارې ته ویلی شي چې پاغې کې کوږوالی نه وي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د صراط مستقیم معنی داسې کوي: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. صراط مستقیم څه شی دی؟ هو حبل الله المتين، دا الله مضبوطه رسۍ ده. قرآن دا الله رسۍ ده، مضبوطه ده. وهو الذكر الحكيم، دا محکم ذکر دی. وهو الصراط المستقیم، هم دقه نیغه لاره ده. دا معنا تفسیر ابن کثیر کړی ده. او بعضی وی مراد د دین اسلام دی. فهو دین الله الذي لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم څه شی دی؟ دا د الله دین دی چې کوږوالی پکې نشته، دین اسلام. مجاهد رحمت الله علیه وی مراد د دین حق دی. ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباه من بعده. صراط مستقیم څه شی دی؟ په خپل پیغمبر علیہ السلام او د هغې نه رستو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وی دا صراط مستقیم دی. نو د ټولو اقوالو کې څه تعارض او منافات نشته، بلکې دا ټول په صراط مستقیم کې داخل دي. د یو بل مؤید او تصدیق کون کی دی. ځکه د پیغمبر علیہ السلام اتباع، د ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما اقتداء، دا د حق اتباع دا. تفسیر ابن کثیر فرمائی وکل هذه الاقوال صحیحة، دا ټول اقوال په خپل ځای صحیح دي. وهي متلازمة، یو بل سره لازم دي. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق. وی چا چې د پیغمبر علیہ السلام تابعداري وکړه، ورپسې د پیغمبر علیہ السلام د دوو یارانو تابعداري وکړله، د حق تابعداري وکړله، فقد اتبع الاسلام، د تابعداري د اسلام وکړله. ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن، چې د اسلام تابعداري وکړه، د قرآن تابعداري وکړه. وهو کتاب الله حبله المتین وصراط المستقیم. دا د الله کتاب دی، مضبوطه رسۍ ده، دقه صراط مستقیم دی. فكلها صحیحة مصدق بعضها بعضا. دا ټول اقوال صحیح دي، بعض د بعض تصدیق کوي. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا صراط مستقیم په باره کې فرمائی وی صراط مستقیم هغه نیغه لار ده چې په هغې کې 5 صفتونه دي. یو دا چې دا لار مستقیمه نیغه ده، سیده لار ده. دویم دا مقصد ته رسېدو والا ده. او دریم صفت یې دا دی چې د ټولو نه زیاته قریبه او نږدې ده. خو څلورم صفت یې دا دی چې دا لار ګورې پراخه ده، تنګه لار نه ده چې پکې برق برق اونخلی. د دین لاره ډېره پراخه ده صراط مستقیم. او پنځم دا چې مقصد منزل مقصود ته رسېدو دپاره د دې نه علاوه بله لار نشته، دقې ته صراط مستقیم وایي. نو دلته چې د صراط مستقیم په تعین کې کم اقوال ذکر شو، دا صفات پکې موجود دي، دین علاوه بله لار نشته.
ان الدین عند الله الاسلام. دین مقبول دا اللہ پنیز باندې دا اسلام دی، دغه ښکلې لار ده. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. د دین اسلام نه غیر بل لار که چا وغوستا، د دې صراط مستقیم نه غیر که بل لار چا وغوستا، فلن يقبل منه، خدای به تی چرم قبول نکي، بالکل به قبول نشي. اوس دې لارې سره گمراهان او شیطانان او مختلف نور لارې جوړې کړې دي. وی د دغې لارو نه د خدای ټول مسلمانانو ساتي. فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اهدنا الصراط المستقيم، خدای استقامت را که پدې نیغه لاره، پدیم ثابت قدم اوساته. نو دا استقامت دا توسط او اعتدال ته وي، میانه روی ته وي، چې نه پکې کمی وي او نه پکې زیاتی وي. د یهودیانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام ته سپک نسبتونه کړي دي. د عیسایانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام یې خدای ته رسولی دی، د خدای درجې ته رسولی دی. نه به پکې کمی وي او نه به پکې زیاتی وي. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغې خلکو انعمت علیهم چې تا پاغوی انعام کړی دی، خپل فضل او احسان دې پې کړی دی. اوس په کومو خلکو باندې انعام او احسان شوی دی؟ د هغې بیان سورة نساء کې الله فرمایي ومن یطع الله والرسول، هغه څوک چې تابعداري د الله وکړه، د الله د رسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هغه څوک چې حکم اومني د الله او د هغه د رسول، نو دوی د هغې کسانو سره دي چې پچا الله انعام کړی دی. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، چې الله په انعام کړی دی. اوس الله انعام پچا کړی دی؟ منعم علیهم من النبیین، النبیان دی، والصدیقین والشهداء والصالحین، هغه صدیقین شهدا صالحین دي. څلور ډلې الله ذکر کړلې. اول د خدای خاص بندگان، پیغمبران. نبی هغه چاته وي چې هغه د الله د طرف نه وحی راغلی وي، او صدیق هغه چاته وي چې په پیغمبرانو نازل شوي پیغامات او احکامات د زړه د اخلاص مني، او د هغې په صداقت باندې گواهی ورکوي، بغیر د دلیل نه تصدیق کوي. او شهدا د شهید جمع، شهید هغه چاته وي چې د پیغمبرانو په حکم باندې د خپل ځان د خپل سر قربانی ورکوي. والصالحین، او صالحین د صالح جمع، نیک بخته، هغه خلک چې د هغوی مزاج داسې جوړ دی چې هر نیکي بس دا د مزاج او طبیعت دی، د خرابو خبرو نه ځان بچ ساتي. مطلب دا دی چې دا څلور واړه قسمه خلک چې کوم دی آیات کې ذکر شو، د امت د باقی افرادو نه افضل او بهتر دي. د دین علاوه چې کوم مسلمانان دي او په درجه کې د دوی برابر نه دي، او د الله او د الله د رسول تابعدارۍ کې مشغول دي، هغوی به هم د دغه څلورو واړو ډلو په شمېر کې حسابېږي، په دغه څلورو ډلو کې به شمېرلی شي. اوس د داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لوی مرتبې خبره ده. دې ته به ابدي نعمتونه ملاویږي. نو په اهدنا الصراط المستقیم، خدایه موږ ته نیغه لاره وښیه. اوس د نیغې لارې دپاره دی ونه وي چې خدایه ما ته د قرآن لاره وښیه، صراط القرآن. دی ونه وي چې صراط الرسول، د پیغمبر لار راته وښیه. دا هم یو وضاحت و چې د قرآن لار راته وښیه، د پیغمبر لار راته وښیه.
نو الله تعین کو قرآن او رسول یاد نک اے صراط الذین انعمت علیہم بندگانی و توخول نو صراط مستقیم معلومولو د پاره د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروری ده. کم خلق چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یوځای شه. یوازې کتاب د انسانی تربیت دپاره کافی نه دی. یوازې کتاب د انسانی تربیت دپاره کافی نه دی. کنی پیغمبر خدای سره را لېږي بس قرآن بس و پیغمبر یې ولې را لېږه. نو یوازې قرآن کافی نه وسره استاد پکار دی پیغمبر علیہ السلام خدای راولېږي. او یوازې پیغمبر هم کافی نه ځکه چې پیغمبر خو تر قیامت دنیا کې نه پاتې کېږي. نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نه کړل او داسې یو جماعت ذکر که چې هغه به تر قیامت وي. صدیقین شهدا صالحین وحسن اولئک رفیقا دا ډېر ښکلي ملګري دي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مخکینی امتونه د هغوی په شان دا امت بم ډلې ډلې کېږي. یهودیان 1 اویا ډلې وو، عیسایان 2 اویا ډلې، مسلمانان به 3 اویا ډلې شي. او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي، دا نور به دوزخیانی. صحابه کرام تپوس کوي یو ډله څوک ده چې په حق باندې دي؟ وی ما انا علیه و اصحابي، دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې. بیا پیغمبر علیه السلام خلق اخول قرآن او حدیث نه، ما انا علیه و اصحابی. نو د انسان د تربیت دپاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافی کیږي، بلکې ماهرین انسانان ورله پکار دي. رجال الله د ټیلر ماسټر جوړېدو دپاره کتاب نه کافی کیږي. کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناسیا کورس وګوره ول ټیلر به درنه جوړ. ټیلر ماسټر چې جوړېږي نو ټیلر ماسټر سره به شاګردي کوي. انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي. یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کیږي. اګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړې نو کور په ناسته نه کیږي چې کتابونه وګوره، هغوی سره به ناسته پاسته کوي. نو که رجال الله سره د ځان یوځای که د الله ښکلي بندیان د هغوی سره د ځان یوځای که نو څه به دنه جوړ شي او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه. نو ځکه الله فرمایي فادخلي فی عبادي، اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه، زما نیکان بزرگان بندیانو ګوره چې د هغوی جون د قرآن او د حدیث موافقي. فادخلي فی عبادي، اول زما دغه ښکلي بندیانو کې شامل شه. وادخلي جنتی، رستو به جنت ته ځي. جنت ته تلو دپاره صراط مستقیم رجال الله وګوره. نو دې دې نه دام معلومیږي چې د چا تقلید به کې چا پسې به روانېږي. هدایت موندلو دپاره چا پسې به روانېږي. د صراط مستقیم تعین تا ته الله وکړه چې الذین انعمت علیهم من النبیین والصدیقین. دا تقلید څه شی دی؟ دا تقلید حقیقت دا دی چې پیروي او تابعداري د قرآن او د سنت مقصود وي، خو د قرآن او د سنت ته تشریح او مراد معلومولو دپاره په حیثیت د شارح د قانون د سلف و صالحینو امامانو بزرگانو په تشریحاتو او وضاحتونو باندې اعتماد وکړي شي. پچا به اعتماد کې خو چې دا پچا اعتماد کې نو دا ګورې شارح وي، تشریح کوونکی وي. شارع نه چې دی ګورې خپل قانون جوړي، شارع نه شارح. دغه وجه ده چې د قرآن او سنت په قطعي واضح احکامو کې د یو امام تقلید هم ضروري نه دی. کم احکام
چې واضح دي قطعي دي هغې کې یو امام پسې مزه براه راست الله او د الله رسول پسې لاړ شه طاعت د الله او د رسول په کار دی او په کوم ځای کې چې په قرآن او سنت کې اجمال وي تفصیل پکې نه وي یا څه ابهام پټوالی وي یا دو آیاتونه دو احادیث یو بل سره تعارض پکې راشي نو په دغه ځای کې خپل تعبیر او تشریح باندې اعتماد مه کوه د ځان نه مخکې بزرګان وګوره په هغوی اعتماد وکړه نو دا څلور امامان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا څلور بزرگان دا زمونږ د قرآن او د حدیث استادان دي دې ته موږ پیغمبران نه وایو د صراط مستقیم کې موږ دغه څلورو امامانو پسې ټوله دنیا روانه ده دې ته تقلید شخصي وایي نو تقلید شخصي ناروا نه دی د قرآن او د حدیث نه معلوم دی یوسف علیہ السلام چې مصر ته لاړ نو مصر کې هغه تقریر کړی دی واتبعت ملت آبائی ما د خپلو باباګانو تابعداري کړې ده ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام هغه یاد کړي دا تقلید شخصي دی ما د خپلو باباګانو تقلید کړی دی نو چې د چا باباګان په نیغه لار وي او په رڼا کې تللی وي نو د هغوی تقلید پې لازم دی او که د چا باباګان په تیارې کې تیارې والا پسې مه ځه نو دا څلور امامان دا په رڼا کې دي او دوی ته خدای علم او پوهه ورکړې وه مهارت یې ورکړی و نو دوی د قرآن او د حدیث تشریح موږ ته کړې ده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خدای وی که نه پوهېږئ نو اهل ذکر عالمانو نه تپوس وکړه دا څلور عالمان دي د دنیا لوی لوی خلک ورپسې روان دي څلور امامان اوس هغه مره مهارت هغه مره پویا هغه مره تقوا د موجوده وخت کې نشته نو ځکه بیا علماو اتفاق کړی دی چې د څلورو امامانو نه وروسته بیا نور امامان دې نه جوړېږي پنځم امام دې څوک نه جوړېږي بس څلور امامان کافي دي د ټولې دنیا څلور امامان کافي او پنځم امام بیا پاتې دی دا غشتو قابل نه دی دا صحابه کرامو په دور کې هم تقلید شخصي استعمال شوی دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك